ټیک ټاکره یوازې د دې لپاره 3 کاله زندان ته ځي چې ویلي دي عیسی مسیح دې خپل ویښتان کم کړي. د اکتوبر په میاشت کې دې ټیک ټاکرې ته یو چا کومنټ وکړ چې که چیرته دې ویښتان کم کړي نو نرخځی به معلوم نشي. ټیک ټاکرې خپل موبایل راوویست چې پکې ظاهرا د عیسی مسیح انځور دی او دې وویلې چې هی ته باید خپل ویښتان کم کړي تر څو د کومنټ خلک فکر وکړي چې ته هم نر یې. دې خبرې ډیری عیسویان خفه کړه او بالاخره د دې ښځې په ضد قضیه ثبت شوه. دا پیښه په اندونیزیا کې شوې ده او د هغوی د آنلاین قوانینو په اساس به اوس دا جنۍ 3 کاله په زندان کې تیروي او تقریبا 1 میلیون روپۍ به جریمه ورکوي. د بشر د حقونو سازمان بیا دا د ازادۍ په بیان باندې یو غټ وار بللی دی، خو د تاسو په نظر که چیرته د برمل په څیر خلک راپورته کیږي، زه نه غواړم بیا د نوم واخلم یا شهرت ورکم، په ځای چې تاسو ورته عکس العمل وښایئ د هماغه هیوادونو مسؤلو ادارو ته ایمیلونه وکړئ چې دا سړی نفرت خپروي او دین ته سپکاوی کوي. په دې شکل دا سړی پولیس غواړي ترېنه څېړنې کوي، کوم ثبوتونه چې تاسو ورلیږلي هغه هم څېړل کیږي. اوس دا سړی چې دلته دی اصلا بل هیواد ته تللی نشي، مجبوره دی تر څو نور د دې کرکې خپرونکو خبرو نه مخنیوی وکړي او هېڅکله داسې بد ونه کړي.